وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. او دوی لدی قرآن منع کول کوي او لدن لرکیږي او دوی واز خپل ځانین هلاکوي او دوی شعور نه لري. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. او کچیر ته ووینې کله چې دوی د یور د پوسه ودرول شي نو دوی به وایي ای کاش کې موږ بیا دنیا ته واپس کړی شو د دې سره چې د خپل رب د آیاتونو بیا تکذیب ونه کړو او موږ شي له مؤمنانو ځنې.